اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي او که نه. د کلونو جګړې او ناسم سیاسي حالت هغه څه دي چې په افغانستان کې یې نه یوازې د بهرنۍ پانګونې مخه ډب کړې وه، بلکې کورني پانګوالو هم دې ته زړه نه ښه کوو چې دلته پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالوافي نایبزی د بهرنۍ پانګونې په تړاو وایي: ګورې کله چې د داخلي پانګونې او خارجي یا بیرونۍ پانګونې بحث راځي دا په یو اقتصاد کې حیاتي رول لري. حیاتي رول په دې معنا باندې موږ د کنټکسټ یا د افغانستان نه خبرې کوو. افغانستان هغه هیواد دی چې خپل صنعت یې په اوس مهال کې په صفر کې ضرب دی. افغانستان هغه هیواد دی چې د اقتصادي اړخه بهر ته لاسرسی نه لري چې دا د په مؤثر ډول باندې صادراتو وارداتو لري. افغانستان هغه هیواد دی چې اقتصادي نقصانات پکې ډېر زیات دي، یعنې ثبات اقتصادي پکې ډېر کم دی. دلته د بهرنۍ پانګې اچونې رول، زه داخلي څخه تېرېږم، د بهرنۍ پانګې اچونې رول یا چې هغه FDI فورین ډایرکټ انویسټمنټ چې ورته وایي هغه ډېر زیات مهم دی. په دې معنا باندې چې دلته فرصتونه شته دی، هغه فرصتونه چې موږ په صادراتو وارداتو کې نشو کارولی، هغه فرصتونه چې موږ په خپل داخلي صنعت کې نشو کارولی، د هغې دپاره موږ کولی شو چې خارجي پانګونه راجذب کړو او هغه اقتصاد چې د پښو څخه لوېدلی دی هغه پرې ورغی. چین غواړي چې د افغانستان په معدنیاتو او ځینو نورو برخو کې پانګونه وکړي. د چین سره له پخوا افغانستان په ځینو برخو کې هوکړې لري، لکه د مسو عینک، د مسو کان او د هامو حوزې د تیلو هوکړه. د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان د سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال چین ته سفر درلود ترڅو په یو اقتصادي ناسته کې ګډون وکړي. د ناستې ترڅنګ یې د چین له سوداګرو سره هم کتلي او له هغوی یې غوښتي ترڅو راشي افغانستان ته او دلته پانګونه وکړي، ځکه اوس ورته زمینه برابره ده. اقتصادي شنونکي وایي که څه هم په هیواد کې د بهرنۍ پانګې لپاره د امنیت ستونزه حل ده، خو بیا هم په اقتصادي او بانکي سکتور بندیزونه د دې لامل شوي چې بهرنۍ پانګونه کمرنګه وي. بندیزونه دي د افغانستان په اقتصادي سکتور باندې 100% بندیزونه وضع دي. همدا اوس د افغانستان څخه موږ نشو کولی چې $1 خارج ته حواله کړو. همدا اوس نه کېږي چې د خارج څخه $1 افغانستان ته په دې طریقه راشي څوک دلته سرمایه ګزاري وکړي. که څوک د یو مشخص بانک نوم والي AIB یا بل، نو د هغې بیا هغه فیصدي د خپلې ګټې ډېرې زیاتې ده چې د 100% څخه لوړه ده. نو یو څوک چې سرمایه ګزاري کوي چې 100% هلته تاوان ورکړي، نو بیا په داسې حالت کې د سرمایه ګزارۍ دپاره زړه نه ښه کوي چې څوک دومره زیان وکړي. اوس مهال امنیت ستره ستونزه وه چې تېره څه مهاله حاله ده، خو بیا هم باید د خارجي اتباعو چې د سرمایه ګزارۍ یا تجارتي موخو دپاره راځي باید تعین شي. ځکه اونۍ وړاندې موږ داسې راپورونه یا اوازې اورېدلې چې چیني سوداګري اختطاف شوي، یعنې امنیت، زما نظر امنیت دی. دویمه د بیوروکراسۍ مسله ده. د افغانستان کوم قوانین چې د سوداګرۍ په برخه کې دي، د پانګې اچونې په برخه کې دي، هغې کې باید تسهیلات رامنځته شي، اسانتیاوې رامنځته شي چې ویزا او تلل او راتلل بدوباش ټول په هغې کې حسابېږي. دریمه مسله د برېښنا ده چې برېښنا ډېره جدي ستونزه ده. په وارداتي برېښنا باندې دلته چې څوک غټه سرمایه ګزاري کوي په جانیټر او دا په دې نه کېږي، باید د برېښنا مسلې ته جدي توجه وشي. بله د خامو موادو مسله ده چې مثلا که چېرته یو زیربنایي برخه کې سرمایه ګزاري کېږي او بند درته څوک جوړوي او تعمیر جوړوي، نو هغه مجبور دی چې سیمټ د بل هیواد نه راوړي، جغل د بل ځای نه راوړي. نو د سیمټو دپاره باید حکومت اوس نغام وخوري، خښتې دپاره حکومت باید اوس نغام وخوري او داسې نور موادو دپاره. نو په کل کې دغه 4 موضوعات چې دي ډېر زیات مهم دي. د سوداګرۍ خونه او شنونکي وایي د نورو ګڼو برخو ترڅنګ باید د بهرنۍ پانګونې لپاره په ترانسپورټ، مالیاتو او تر ټولو مهم سیاسي ثبات ډېر کار وشي ترڅو بهرنۍ پانګه راجذب او اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي.